السلام علیکم دوستانو. بوس پړانګانو ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ځان ورساوه. بوس ساتونکو د سپین غر پړانګانو لوبډلې ته د ټاکل شوي هدف څخه په ښه توګه دفاع وکړه او ځان یې تر پایلوبې ورساوه. بوس ساتونکو د خپلو بریاوو لړۍ هم روانه وساتله چې د لیګ د اوو لوبو له ګټلو وروسته یې لومړۍ کولپای لوبه کې هم بریا خپله کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ لومړۍ کولپای لوبه نن په کابل کرکټ لوبغالي کې د بوس ساتونکو او سپین غر پړانګانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې سپین غر پړانګانو د لوبې پچه وګټله او لومړی بوس ساتونکو ته د توپوهنې بلنه ورکړه. بوس ساتونکو په ټاکل شوي شل اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 106 منډې وکړې چې له ډلې کپتان حشمت الله شاهدي نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره د خپلې لوبډلې مسؤلیت پر غاړه واخیستې او لوبډله یې تر بریا ورسوله. 2 منډې وکړې. ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه یې ترسره کړه او فرحان زاخیل هم په نن لوبه کې وځلېدی. ډېره ښه لوبه یې ترسره کړه. 50 منډې وکړې او سمیع الله شنواري هم د تیل په څېر یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره 40 ناسوځېدلې منډې وکړې چې په تېرو لوبو کې هم سمیع الله شنواري ډېر ښه ځلېدلی و. د سپین غر پړانګانو لخوا یمین احمدزي، اظهار الحق نوید او اسمت علم یوه ویکټې واخیستې. د 107 منډو هدف په تعقیب کې سپین غر پړانګانو لوبډلې په ټاکل شوي شل اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 107 منډې وکړې او د 6 منډو په توپیر بوس ساتونکو لوبه وګټله او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. د سپین غر پړانګانو لپاره شرف الدین اشرف 44 منډې وکړې چې ډېره ښه لوبه یې ترسره کړه. شوکت زمان 43 ناسوځېدلې او عثمان غني 32 منډې وکړې. د بوس ساتونکو توپ اچوونکو ډېره ښایسته لوبه ترسره کړه. ټوله لوبه دوی راوګرځول. عبدالرحمن 2 ویکټې واخیستې. محمد سلیم او احمد ضیا یوه ویکټه واخیستې. د یادولو وړ ده چې بوس ساتونکي لومړنۍ لوبډله سو چې پایلوبې ته یې لار پیدا کړه، خو د سپین غر پړانګانو یو بل چانس هم لري چې په دویمه کولپای لوبه کې به د ایلمنټر لوبې د بریالۍ لوبډلې کابل بازانو سره لوبه ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.